الصلاة والسلام ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هزار رب شو يمدهن بمشق گلاب هنوزنا بكگفتن کمال بی ادبی چکم محفل کی نذکرنا دا نبی انشی وفتر پاس مدزرمی تسلی ونشیم دفل بچی پا پیدائش تی خوشحالی ورکشی پا میلاد دا پاک رسول کی خوشحالی ونشیم چیلا منگ دوی دا چا دلا سلالا بس بدین دنیا موارا میراد دیم چی عیب خیل چویس پکور تکوری دا هوا وحلی طول دلات مناد دیم فخاطر دو دوی در باسانی غوالما چی پا حشر نشر سمرا سکرات دیم خدایا ټول مور کړې پیر سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه چې د خاص خلق سمرا درجات دي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولانا محمد وعليه زما دیر محترم قابل صد احترامات صدر مجلس پیری طریقت رهبری شریعت مخدوم زادہ جگر گوشے جناب پیررچی خراسانی دامت برکاتهم العالیہ فخر الفقراء والزاہدین جناب حیدری صاحب مبارک و دیگر علماء کرام و مشایخ عظام و بالخصوص صدی نورانی بابرکتی جلسے کلی ناظم کی اجازت. معزز و درحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم ولادت خوشحالی را غنشویو او د دې جمعوارۍ غرض غایا او مقصد د هغه عظیم نعمت شکرانه ادا کول دي چې کوم الہ العالمین
زمونږ او تاسو باندې خصوصي احسان کړی دی بغیر زمونږ د کوشش، بغیر زمونږ د مطالبې نه، بغیر د تکلیف او د خرچې نه الہ العالمین مونږ او تاسې رحمت عالم سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو امت په قرآنۍ کې پیدا کړي. الہ العالمین زمون خالق دی، هغه د دې قادر ذاتو چې زمون پیدایشي د یو کاڼي په شکل کړی وي، مونږ یې په جم او جنس د کاڼو کې راوستي وي، مونږ یې د بوټو په شکل پیدا کړي وي، مونږ که حیوان وي په حیواناتو کې بد بیکاره مخلوقات شته چې د یو بیکاره مخلوق په شکل پیدا کړي وي، خو نه الہ دا احسان وکړه چې اشرف المخلوقات د انسان په جامه کې پیدا کړو، بیا د یو یهودي په کور کې پیدا نه کړو، د عیسوي په کور کې پیدا نه کړو، د مجوسی او د یهودي او د بت پرست په کور کې پیدا نه کړو، بلکې خصوصي احسان یې وکړه چې د رحمت عالم سید العرب والعجم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت د عظیم شرافت الہ العالمین مونږ او تاسو سره نصیب کړه. او دا هغه عظیم شرافت دی چې د هر پیغمبر علیه السلام صحابه لوی خلق وي، زمونږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام اولیاء او لویان جو لوی خلق دي، شان ته یې څوک نشي رسېدی، خو د هر پیغمبر هغه دور کې چې علیه السلام ایمان یې پلوړی وي، هغه صحابه وي، هغه اولیاء د هغه امت وي، لوی خلق وي. دا حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام هغه صحابه د هغې د دین امداد، د هغې ولایت، د هغې د دیني خدمت قرآن عظیم الشان ستایي چې حواریین دي. حواریین 16 کسانو، عیسی ابن مریم علیه السلام سے اعلان کئی من انصاری الاللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریین اویل دا الہ رب ذوالجلال دین امداد منک و منگ مرگریو. او دا حواریون تا حواریان ولی وائی دا حوار دا حور ندی، دا حور سپین تاویل کیگی، سپین رنگ تا چٹیر خالص سوچستن وی، دیتا حور ویلیش. حواریین ته حواریین ولی ویل لأنهم كانوا يلبسون ثيابا بيض، دوی به سپینې جامې اغوستې، تک سپین پټکې، سپین څادر، سپینې جامې، د دې سپین لباس د وجې نه حواریین ویلی شو، هغه سپین خلک، هغه سپینو جامو والا. او یا اید دوبیتوب کار کولو لأنهم كانوا يقيدون الثياب، دی به د خلکو جامو ته سپین رنګونه ورکول، ځکه ورته حواریین وایي. اگر که دا قول معروف دی، مفسرینو ډېرو ذکر کړی دی چې یبیضون الثياب، دی به جامې سپینولي خلکو ته. زه داسې وایم چې دوبي یوازې هغه ته نه وایي چې سپین رنګ استعمالوي، هغه د خلکو په مرضۍ شین رنګ هم ورکوي، تور رنګ هم ورکوي، سپین رنګ هم ورکوي. د حواریینو تسمیه په دې علت یبیضون الثياب، د خلکو جامې به سپینولې، داسې تام علت نه دی، بلکې که هغه وجه وویلی شي چې یلبسون ثيابا بيض، دوی به په خپله سپینې جامې استعمالولې، ځکه ورته حواریین ویلی شي. ښکلي لباس دی نبي اکرم صلی الله علیه وسلم خوښ کړی دی. امتیانو صحابه کرامو ته د دې تعلیم ورکوي چې احسن د ثيابو او ښکلې جامه هغه سپینه جامه ده. واکسنو فیها موتاکم، لهذا دا بهترینه جامه ده، نو تاسو خپل مړي هم په سپینه جامه کې دفن کوئ.
کفن به د چا تور چا نه وي لیدلی. د دنیا کې هر لباس استعمالوي او هر رنګ، خو چې مړ شي نو خلک سپین لباس ورچوي. دا سپین لباس احسن د ثیابو دی، مستحب دی، په نورو رنګونو باندې افضلیت لري، پکې एकदम شرافت حاصل دی. د دغې قولي روایت د وجې نه او سپینې جامې تم شرافت حاصل. تاسو هم کوشش او سعی کوئ چې څومره سپین لباس استعمالوئ، داسې مه وایئ چې دا خو صیفی نه شي نو بس مونږ به نه اچو صیفي نه یم. نه، دا سپین پټکې، دا سپین څادر، دا سپین لباس دا زمونږ په دین کې یو بهترین لباس دی. که صیفي وي بدعت دي کړې او فبها ونعمه. که د هر چا مرید یو اهل سنت یو عقیده دې ښکلې ده، زمونږ روري، مونږ دې قدر کوو، مونږ په حسن نظر باندې ګورو. و لباس کوشش کوه سپین استعمالوه. حواریین چې وګوره قرآن کریم تعریف کړی دی، څومره لوی خلک دي. یو پیغمبر علیه السلام صحابه دي، هغوی مبارکان څه دعا کوي؟ دعا دا کوي فاکتبنا مع الشاهدین. آل عمران صورت 3 سپاره قرآن عظیم شان په حواله هغوی دا دعا کوي. مراد د شاهدینو نه برای د اکثر مفسرینو باندې امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. جعلکم امتا وسطا لتكونوا شهداء علی الناس دلیل دی چې امتیانو تاسو به خلکو گواهان جوړیږئ. نو شاهدین نه مراد په دغه ځای کې په قول د اکثر مفسرینو امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. حواریین اولیاء دي، قرآن کریم د دین د خدمت گواه دی، د عیسی علیہ السلام صحابه دي او دعا دا کوي چې الله جل جلاله کا په دې دنیا کې دی زه د عیسی علیہ السلام صحابه کړم او امتي دي کړم. په دعا درنه دا غواړم چې زمان نوم په ورځ د قیامت د محمد مصطفی د امتیانو په لیست کې شمار کا. څومره عظیم شرافت د امت داخلېدل د یو بل امت د پیغمبر صحابه علیه السلام. هغه زمونږ د امت دعا غواړي او قرآن کریم مونږ ته ذکر کوي، دعا غواړي چې الله فاکتبنا مع الشاهدین، مونږ نومونه ولیکه په لیستا د امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. مونږ ورته نه دعاګانې غوښتې دي، نه مو خرچې کړي دي، نه مو پکې چلیس کړي دي، نه مو ځانونه ستړي کړي او خود به خود اله العالمین د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت راوستي. ډېر عظیم انعام را باندې شوي، ډېر عظیم. که زه یوازې د دې امت شرافت کې لاړ شم ګوره، یهودي څو منځه کوي؟ 50 منځه. عیسوي څو منځونه کوي؟ 50 منځه. امتي څو منځونه کوي؟ 5 منځونه. د معراج په شپه په روایت د مسلم شریف رحمت عالم سید العرب والعجم ته رب کائنات د 5 منځونو راتلو په صورت کې فرمایي تلک 50 یا رسول الله ستا امتیان به دا 5 منځونه کوي، زما سره به د دوی په عملنامو کې اجر او ثواب په 50 منځونو لیکلی کېږي. دا زمونږ کمال دی، مونږ داسې کمالي خلک یو نه، دا خاطر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. مونږ د چا امتیان یو، هغه رب کریم ته ډېر ګران دی، محبوب دی، حبیب دی. هغه د خاطره خدای تعالی زمونږ یو مونږ په لسو قبلوي نو 15 راته په 50 باندې قبلوي. یهودي یا عیسوي منځونه به 50 کولی، 50 اجر به وی. چې امتي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شو 15 کوو ما تو ګډ او هغه رانه قبلېږي په 50 منځونو باندې. سلو کې 2.5 روپۍ زکات ورکوو، هغوی سلو کې 25 روپۍ زکات به ورکوو. زمونږ دا 1 روپۍ د 10 ځای نیسي، دا 2 روپۍ د 20 ځای نیسي، دغه نیمه 2.5 کې د 8.5 روپۍ د 15 روپۍ ځای نیسي. یهودي عیسوي 25 روپۍ زکات ورکوي، د 25 اجر ملاویږي. امتي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم 2.5 روپۍ زکات ورکوي او عند الله اجر په عملنامه کې د 25 روپۍ لیکلی کېږي. زمونږ کمال نه دی ګورې، دا شرافت مونږ ته مخ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاطره ملو شوی دی چې مونږ د چا امتیان یو. هغه د خاطره زمونږ دا لږ عمل عند الله اجر زیات لري. دا شان هر عمل که د هغې به جامه پلیته شوه هغه به په کینچۍ سره کټ کېده نو پاکېده به زمونږ جامې پلیتې شي په اوبو باندې صفا کېږي.
هغوی به چې مونځ کو بغیر د کنیسې او معبد او عبادتګاه خپلې نه بل ځای مونځ نه کېده. جعلت لی الارض مسجدا وطهورا. رحمت عالم فرمایي چې دا تمام روی زمین زما د امت لپاره مسجد دی که د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امت په پوله باندې مونځ کوي. اگر که چندونه د جماعت او د جمع به ورته نه میلاویږي، خو البته دا مونځ په پوله هم کېدی شي، په کټي هم کېدی شي، په کور هم کېدی شي. نور امتونو دا شرافت نو. او عجیبه خبر دا ده چې څومره ورته ګران یو الهه ته څومره پردې را باندې اچوي. یهودي عیسوي د شپې زنا کوي، سهار په دروازه قدرتي لیدل کېږي دې سړي بېګا زنا کړې ده. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان څومره ګناهونه د شپې وکړي، هر څه ته پته نه وي. اله العالمین ورباندې خپل د ستاریت نادر خور کړی وي، پټې ساتلې وي. ولې رحمت عالم صلی الله علیه وسلم به زمونږ او ستاسو دپاره ډېر زیات دعوات او سفارشونه کول. مسند الفردوس کې علامه دیلمي رحمه الله یو حدیث مبارک ذکر کوي. د دې حدیث مبارک د لیدو نه وړاندې به ما ته کله دا خبره مخې ته راتله چې سړی رسول الله مبارک د وړاندې خړ سترګې ولاړې، ډېر د شرم خبره وي چې سړي نه یو ګناه شوي او د هغه مبارک د وړاندې ولاړ وي خجله. دا خو ډېره عجیبه خبره ده. زمونږ او د خالق په منځ کې بېل شان انداز دی. ګورې اوس ګناه وشي لږ وروسته ورته لاسونه جوړه کړو، څوک چې شرمېږي نه الله معاف مې کا، مازدیګر بیا ګناه کوي بیا ورنه غواړي الله معاف مې کا. خالق او د مخلوق په منځ کې بېل انداز دی. و د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه انتهایي حیا سړي ته ورغی. د هغه مبارک د وړاندې ولاړ یم او د دې ګناهونو نه ککړ او په جرمونو ککړ ورته رسېږم، زما به څه حال وي، څومره د شرم میدان به وي، زه به ډېر خفه کېدم. مسند الفردوس شریف کې مې حدیث ولیده. رسول الله مبارک دعا کوي، یا الله جل جلالک ورځ د قیامت کې چې کله حسابیانې کې د نورو ټولو پیغمبرانو د امت حسابي ته وکړه، و زما د امت د حسابۍ نمبر چې وي الهه دعا درنه غواړم زما د امتیانو حسابي ما ته پرېږده، تاسې مه کوئ زه به وکړم. ربي کائناتو ته فرمایي یا حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ولې خو عادل یمه، ولې د خپل امت حسابي ما ته نه پرېږدي او تاسو یې کوئ. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي یا الله جل جلالک زما امتیانو به ډېر ګناهونه کړي وي، دا چې تا ته مخامخ ودرېږي او سترګې درته ودرېږي، زه دغه امت شرم ته نه غواړم چې ودرېږي او ستا د وړاندې ودرېږي او دوی وشرمېږي. یا الهه تا ته علم دی خو مخامخ یې مه ودروه ځان ته، د دوی د حسابي ما ته پېش کړي چې زه یې وکړمه او ستا د وړاندې دوی ونه شرمېږي. رب کائنات ته د حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خاطره موږ او تاسو دومره ګران یو. اله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا حبیب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا د امتیانو حسابي به زه داسې کومه چې په هغه ټیم کې به تاسو باندې خبر نه کړمه. دې دپاره دا ستا امتیان تا ته پېژنو ونه شرمېږي، زه به ستا او د امت ستا د امتیانو د حسابي خپل ځان سره داسې پټه تېره کړم چې تاسو مغه ټیم کې باندې نه خبرومه. عجیب اله العالمین موږ باندې هغه ذکر پردې بیا راچوي، په دې دنیا کې هم پردې را باندې اله راچوي او چې دا څومره احسانات کوي خاطر د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. ځکه اله العالمین دا عظیم احسان موږ ته خبر یادوي. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا. اله العالمین مؤمنانو باندې یو عظیم احسان کړی دی، ځکه چې دوی کې د عظمت والا رسول صلی الله علیه وسلم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اله دوی ته ولېږلو. د ټولو پیغمبرانو امام دی، د ټولو پیغمبرانو سردار دی، سید ولد آدم دی، هغه انسان دی چې اله العالمین هغه شرف ورکړی دی چې مبارک یو ځل مسجد نبوي شریف ته راځي او دلته یو څو صحابه کرام ناست دي په خپل منځ کې د انبیا علیهم السلام مذاکره شروع ده. یو صحابي مبارک آدم علیه السلام تعریف کوي چې ابوالبشر بشر دی، هغه صفی الله دی. یو دویم صحابي مبارک نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام صفت کوي خلیل الله دی. دریم صحابي مبارک موسی علیه السلام صفت کوي کلیم الله دی. څلورم صحابي مبارک عیسی علیه السلام صفت کوي چې روح الله دی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په درشل د مسجد نبوي باندې قدم مبارک اړوي. صحابه کرامو ته وایي څه مو چې ولوستل ما واورېدل، حقایق مو ویلي دي چې آدم علیه السلام هغه صفی الله
او چې ابراهیم علیه السلام خلیل الله، موسی علیه السلام کلیم الله، عیسی علیه السلام روح الله، لیکن مبارک خپل ذات ورته ښایي ولكن انا خاتم النبیین ولا فخر. د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام آخري ختم النبوت په ما باندې شوی دی، څه کفر نه کوم. صاحب حدیث مبارک کې خلاصه داسې بیانوي چې د ټولو انبیاء علیهم السلام او زما داسې مثال دی لکه یو انسان ډېر ما یو زینت والا بنګله جوړه کړې وي، هغه بنګلې ته د سیل والا خلک راشي، ټوله ډېره ښایسته جوړه وي او یو خښته سورۍ ورکېږي. خلک چې دې ډولو زینت ته ګوري حیران وي چې دا څومره ښایسته ماڼۍ ده، او دې خښتې چې ګوري هر یو وایي چې کس چې دا خښته پکې لګېدلې وې چې دا یو خښته څورن پکې نه ښکارېدی. رحمت عالم د حدیث مضمون را جوړېږي چې زه هغه ختم النبوت خاتم النبیین یم چې د انبیا علیهم السلام په ماڼۍ هغه زینت الہ العالمین په ما باندې برابر کړی دی. هغه خښته زه یم چې الہ العالمین د انبیا علیهم السلام ماڼۍ کې یو خښته سورۍ ښکارېږي او خلک وایي چې کاس دا ډکه وې، هغه زینت په ما باندې برابر شوی ولا فخر فخر او کفر نه کومه. بیا مبارک فرمایي زه حامل لواء الحمد يوم القيامة وحده آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ورد قیامت په زما لاسونو کې یو جنډه وي، هغې ته د ثنا جنډه ویلی شي، هغې د لاندې دا ټول اولیاء علما امتیان انبیاء علیهم السلام پر هغې جنډې د لاندې روان وي. رحمت عالم فرمایي چې حتی چې آدم علیه السلام به هم زما د جنډې د لاندې روان وي ولا فخره کبر او فخر چې نه کومه. بیا فرمایي انا اول شافع یوم القیامه و اول مشفع یوم القیامه. ورځ د قیامت کې اول شفاعتګر زه یم او د الہ العالمین درګاه کې مقبول شفاعت انسان زم، زما شفاعت قبلېږي ولا فخره څه کبر نه کوم. او بیا فرمایي انا زه هغه څوک یم چې د جنت د دروازې زنځیر چې کوم دی اول زما په لاسونو باندې به کولاویږي ولا فخره فخر او کبر پرې نه کوم. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک شان خمو پیژندلې نورې مو پیژنئ. فشن محافل چې جوړېږي د دې غرض غایه مقصد همداوي چې یا د رحمت عالم مبارک آمد دنیا ته بیان شي، یا یې پیدایش بیان شي، یا یې د مبارک رضاعي موده بیان شي، یا یې بعثت بیان شي، یا یې هجرت بیان شي، یا یې شفاعت بیان شي، یا یې غزوات بیان شي، یا یې اخلاق بیان شي، یا یې د رنګ مبارک زینت او ښایست بیان شي. بچوړ او خلاصه د دې بیاناتو دا وي هغه چا لره چې نن موږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مذاکرې او د سیرت بیان کم نه پرېږدي، دا بدعت دي. عجیبه ده د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخلاق کا منبر بیانېږي، په دې میلاد کې یو عالم اخلاق بیانوي، وی جرم دي کړی، بدعت دي کړي، ناروا دي کړي. ولې داسې محدث هم چېرته تېر شوی دی چې هغه دې په خپل کتاب کې باب نه یې لګولی، باب ما جاء فی اخلاق النبي صلی الله علیه وسلم. هغه حدیث په هغې کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان شوي. هر محدث رحمت عالم سید العرب والعجم په اخلاقو باندې باب لګولی دی، که امام بخاري دی، که امام مسلم دی، که امام ترمذي دی، که امام ابو داود دی، که امام نسائی دی، که ابن ماجه ده، که امام حاکم دی، که امام طبراني دی، که امام بیهقي دی، ټول باب لګوي اخلاق د رسول الله مبارک ذکر کوي. یو عالم هغه حدیثونه چوړ عاشقان را غونډوي او د هغه اخلاقونه چوړ خلکو ته بیانوي. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اخلاق خلکو ته بیانوي. هغه څه چې محدثینو په احادیثو کتابونو کې بیان کړي دي بیانو باندې عالم علماو ته بیانوي. صاحب وایي بدعت دي کړي، دا صاحب وایي بدعت دي کړي، جرم دي کړي. هلکه هغه څوک په خپل کتاب کې په باب لګوي هغه ښه کار کړي دي، سنت یې کړي دي، او چې زه هغه راخلم عوامو ته بیانوم نو بدعت مې وکړ نو بیا به پکې څه وایي. نه جي کوه، خو د اجتماع ورته مه جوړوه. دغه احادیث چې محدثینو په بابونه په اخلاقو لګولي دي کوه اجتماع مه جوړوه، نو دا به د علما پیریانو ته بیانوي، که دا به چې ته مړو ته بیانوي په هدیره کې،
اجتماع جوړه نشي نو دا به څه دپاره او دې محدث چې دا کتاب لیکه او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اخلاقو باب پکې لګېده نو دې دپاره یې لیکلي وو چې دا د سنت خزانه کې واچوي نه دي بیانوي که دې دپاره یې لیکلي وو چې علما دا راواخلي او عوامو ته بیان کړي د چې هر کله دې غرض دپاره هغه کتاب لیکلی دی او علما هغه باب خلکو ته بیانوي نو جرم څه دی پکې او یای دا مبارک صلی الله علیه وسلم سیرت په ځای باندې د هغه مبارک د چهره انور مذاکره کېږي د صورت بیان راځي علما هم دا بیانوي حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ څوارلسمې سپوږمۍ وه هغې مبارک ناست و حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ تاکید سره فرمایي چې ما سپوږمۍ ته وکتل بیا مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل تاکید سره فرمایي چې د څوارلسم د سپوږمۍ نه رحمت عالم سید العرب والعجم مخ مبارک زیات کېده او زیات روښانه او یا درته د شمایل شریف نه هغه حدیث مبارک بیانوي چې صحابي مبارک فرمایي چې یو ورځ د ورځې ما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مخ مبارک ته وکتل څه ښایست دی درته بیانوم كأن الشمس تجري في وجهه دا به وایي چې د اسمان نه نور راکوز شوی دی او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې نور روان دی جریان کوي داسې ښایست صحابه کرامو بیان کړی دی محدثینو په بابونه لګولي دي شمایلو کې د رسول الله مبارک د وجهې متعلق بابونه راځي چې علما محدثین کتاب لګوي صحابه کرام شاګردانو ته بیانوي عالم په منبر باندې بیان کوي بدعت څوک د رسول الله مبارک د چهرې صفتونه دي ولي کړي نو چې هغه محدث باب لګوي سنت یې کړي ښه کار یې کړي چې هلته عالم بیان کوي عوامو ته جرم یې کړي بدعت یې کړي اوس د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو ته هم څوک نه پرېږدي هغه مبارک د صورت د ښایست بیان ته هم څوک نه پرېږدي بدعت زموږ میلاد النبي څه شی او څنګه بیانېږي چې یو شاعر په شعر کې د مبارک صفتونه کوي او یا به په نثر کې صفتونه کوي په شعر کې صفت کوي ته وایي چې نطخواني جرم دی ترمذي شریف راواخله دیم جل کلو کا کتاب المناقب کلو کا رسول الله مبارک حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ ته منبر باندې صادر واچول راځي صادر دای په منبر باندې خور کا او حسان رضی الله تعالی عنہ په منبر کې ناست او مبارک د کافرانو حج وی بیانوي صحابه کرام ناست محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خپل تشریف فرما دی حسان مداحین به په منبر باندې اشعار وی ترانه وی بدعت نه دی جرم نه دی جلسه جوړه ده چېرته مسجد نبوي کې زمانه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صدر مجلس محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ناس سامعین صحابه کرام دي شاعر ولال حسان رضی الله تعالی عنہ دی حواله مونږ ته امام ترمذی په خپل کتاب کې راکړي هغه بدعت نه دی جرم نه بلکې سنت دی د رسول الله مبارک په وړاندې اشعار ویلې کې دې بیا څه شوي دا جرم جوړ ماته یو کس ویل تاسو د خپلو مجالسو کې د پیرانو مبارکانو ترانې وایي نو دا ښه نه دي دا جرم دی وي او هغې صاحب د طالبانو تحریک کې ډېر وخت تېر کړي و هغه ته ما جواب ترکي ورکړم ای صاحبه دا په نظ باندې د خدای تعالی یو ولي اوس ډېر مقام لري په جلال آباد کې دا نارنجان ډېر دي نارنج ګل میله ورته وایي په کال کې روزل کېږي ما یې کله د نارنج ګل ډېر قدرمند شو که د خدای تعالی یو ولي اوس ډېر قدرمند وینا ولی قدرمند دی نارنج ګل څه وایي د طالبانو په اسلامي امارت کې په لکه ورپسې خرچه به ورباندې کېده او په جلال آباد کې به میله جوړېده جلسه به جوړېده شاعران به راتلل اوس هم کیسټې موجودې دي و د نارنج ګله و د نارنج ګله هغه سنت دی چې د یو ولي ذکر په ترانه او په شعر کې کېږي بیا دا بدعت دا ستا عجیب انصاف دی او ما یې دا خو جواب ترکي به ترکي او دلیل واوره جلال الدین سیوطی رحمت الله تعالی علیه په تاریخ الخلفاء کې کار اخلي چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ناستو صحابه کرام هلته موجودو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت شاعر توي فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې زما په صفت خو ډیر شعرونه لیکلي دي خو د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ شعرونه دي په شعر کې صفتونه دي په شعر کې کړي کنه حسان رضی الله تعالی عنہ راپاسې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو ډېر مناقب ته دوی بیان کړي خو ما ته حیا راځي ستاسو په وړاندې نه اجازه پاتېږه هغه پاسېده
صحابہ کرام موجود تھی، مسجد نبوی دے رحمت عالم موجود تھے، وہاں شاعر تھی ولی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفتنا شعر کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دوران دی کوي ولی مناقب په شعر کې بیانول جرم وي. رحمت عالم حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ د صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ترانو تنوي پېښې حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تاسو یو د پاره خاص کر را خبره کوم. ګوره کله انسان مرید شي اول قدم دی کې د فنا په شیخ باندې وي، کله فنا ته چې ورسېږي د خپل شیخ پر انتهایی ځکه مینه لري، ډېره محبت لري، تا ته د نظر نه خپل شیخ په نظر وي، فنا کې دی عاشق وي او فاني وي. مرور د وخت سره دی فنا پر رسول ته رسېږي، مرور د وخت سره دی فنا پر الله ته رسېږي. نوی سالک ته دې هر څوک پوهېږي چې د اولیاءو د ذکر نه د پیغمبرانو صفتونه بهتر دي، او د پیغمبرانو د نافرمانۍ نه د قرآن کریم تلاوت بهتر دی، ځکه چې په یو حرف لس نیکۍ میلاویږي. د نعت په یو حرف خو لس نیکۍ نشته، او د تلاوت په یو حرف لس نیکۍ دي. نو هغه صاحب چې دی اعتراض کوي چې یاره د اولیاءو ذکر کې او نعتونه نه وایي، یو بل سړی پکې اعتراض وکړي چې نعتونه وایي ولې تلاوت په مجلس کې نه کوي، نو څه جواب به دي؟ تلاوت خو ډېره ژر لوي. دې عوامو ته اوس تلاوت شروع کړه، ټول په ګنګس ناست، ټول په ګنګس، ځکه د قرآن عظیم الشان نه اخر فیض او د رحمت او د نور هغه همغه استفادات غواړي، همغه فنا فی الله غواړي، هغه مقام غواړي چې دا مقام خلق وي او د تلاوت د قرآن کریم نه فیض واخلي او حاصلي. وخت چې ناست په مجلس کې ابتدایي سالکان وي، هغوی ته چې کله د خپل شیخ مذاکره شروع شي، نو علامه قشیری رحمت الله علیه فرمایي چې عند ذکر اولیاء الرحمن تتنزل الرحمه، کله چې د اولیاء الله ذکر کېږي د رحمت باران یا غږ رحمت پرې. تاسو به کتلي وي نصیر رضی خراساني رحمت الله تعالی علیه چونکې مریدان فدایان چې مینه ورسره ډېره ده، د مبارک دا نوم څنګه په شعر کې راشي د سلیکان نه چغې وځي، چې په حال کې باندې راځي. ولې مجلس کې اکثر ناست فنا کې شیخ مقام والا خلک وي، هغه ضرور د هغې سره تاثر اخلي، پیدا اخلي، نور راځي، رحمت راځي. او چې کله بیا فنا کې رسول والا خلک زیات وي مجلس کې، د نعتونو سره آثار زیات وي، کله چې د فنا فی الله والا ټول راغون شي، بیا د تلاوت سره هغې ته یو نور یو فیض ورته حاصلېږي. عرض مې دا کړ خپل مقام والا خلک دي، اولیاء او ذکر د انبیاء علیهم السلام ذکر فنا توانۍ کې دا حدیثونه ثابت دي. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اللہ د رسول اللہ مبارک فرمائی اور څومره عادت کوي، فرمائی ما ام مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلی الله علیه وسلم، چې ما څومره فرمایي چې ما څومره ترانې ویلي دي، په دې ترانو کې مې د رسول الله مبارک حق ظاهرا کړي دي، په حقیقت کې زما زبان په هغه د صفتونو نه تاثر دی چې زه د نبي علیه السلام صفتونه په اشعارو نشم کولی، بلکې په حقیقت کې د رسول الله مبارک په یادونو سره ما دا خپل شعرونه ښایسته کړي دي. حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایي شعرا عجیب کمال کوي که نه، بعضې خو عجیبه عجیبه بعضې ترانې د شاعرانو دي، کم فهمه شاعران نبی علیه الصلاة والسلام نه لیلا جوړه کړي، دا بد کوي، دا غلط تمثیل وایي چې نبی علیه السلام باندې د لیلا اطلاق کوي، دا کوم یو تمثیل، دا د جاهلو ناپوه شاعرانو کار وي. هوښیار شاعران عبدالله صاحب ته وایي، عبدالله صاحب چې دې شعر کمال ته ګورئ، نه وایم دا چې د رخسار دی په شانې د ګل، ګل دې په شانې د رخسار دی ای مدني، دې شعر نه وایم دا چې د رخسار دی په شانې د ګل، ګل دې په شانې د رخسار دی ای مدني، داسې نه وایم چې ستا دا رنګ د ګل غوندې دی، دې خو دا معنا شو چې ګل ډېر ښایسته دی خو تاسې د ګل په شانې، نه ګل دې په شانې د رخسار دی یا مدني، دا وایم چې دا ګل ښایسته دی نو ستا د مخ مبارک په شان دی، ځکه ښایسته دی، داسې تشبیه وه. صحیح شاعران هغوی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم عجیب انداز کې مدح بیان کړي دي. رحمان بابا څومره په لنډ الفاظو ته لیکي چې خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نورې ټول واړه صفات چې په رښتیا د جوړې څخه خلاص یې کړه درته، معبود ورته ونه وایي، ګوري خالق ورته ونه وایي،
دګي دای او چتاو ما چې د اولویت صفات ورته ورکړي. حضرت رسول الله مبارک نه خوشاليږي چانه د نبی اسلام په مینه کې د حد نه زیات مکوا، هغه چې کوم مقام الله ورکړي دا غینه انکار مکوا. اعتدال ترازا دغه صراط مستقیم دی، دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی، دا عقیدت دی. معززو حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ مبارک څومره عاجزی کوي. د فارسی یو شاعر څه فرمایي: هزار بار بیشو یم جان بمشق گلاب انو ظلامت گفتن کمال بی ادبیت کذر کرت داخل په مشق امبر وین زما و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم جاهم کی گناهگار خلصات لا نو مخسلم هغه بی ادبی اختیاری دومره د ادب ناغي مبارکان کار اخلي. نو عرض می دا کړو چې زمونږ په محافلو کې یا په شعر خوانۍ کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صفاتونه دي او یا یو عالم په منبر د رسول الله مبارک صفاتونه کوي. تاسو عوام داسې کم کام خلک کوي، یو ملا صاحب پیدا شوي میلاد بدعت، تاسو داسې سوچ نه کوئ، عقل نه کار نه اخلئ چې میلاد النبي کې څه شی بدعت شو، څه ناروا شو پکې. آیا په شعر کې د محمد مصطفی ترانه بدعت کې که بدعت کې نو حسان بن ثابت صاحب ترمذی حدیث کې بیان. آیا په خوله باندې یو عالم چې د رحمت عالم سید العرب والعجم صفتونه کوي، معجزې بیانوي، شان بیانوي، دا جرم دی؟ دا جرم وي دا مورخینو، دا مصنفینو، دا سیرتونه چې لیکلي، دا شمایل چې لیکلي، محدثینو په بابونه لګولي، هغه هم بیا جرم. او د نظم او د نثر نه سوا او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ترانو نه سوا زمونږ میلاد کې تاسو پیدا کوي، سب نشي پیدا کوي. بیا به درود و سلام لستو کی، یا به په مسجد کې ناست وي، که نه د عالم بیان واوري، نه د عالم مخ ته وګوري، نه ادخواني واوري، نه ذکر وکړي، تاسو په جومات کې ناست وي، جواب راکړه رحمت در باندې ورېږي که نه ورېږي در باندې. بدعت دې وکړه، بدعت دې وکړه. لکه دا تشه ناسته چې د مسجد کې وکړه، که دا میلاد نه وي نو ته په دې مسجد کې کېناستې، خو د دغه نوم او د دغې جلسې برکت دی چې دا ته ناست وي که نه. دا تشه ناسته د رحمت سبب ته پتا رحمت ورېږي. څلور څیزونه دي چې هغې ته تش ګورې عبادت دی. بیت الله شریف ته تش ګوره عبادت، قرآن عظیم شان ته ګوره عبادت، د مور او پلار مخ ته ګوره عبادت، د علماو صحیح عقیدې والا مخ ته ګوره عبادت، نوراني اشخاص ناست دي د هغې مخ ته چې ګورې بله عبادت، مسجد کې چې ناست دی رحمت ورېږي بله عبادت. او دا شان ته درود شریف لوستلی کېږي، د رسول الله مبارک نوم چې راشي صلی الله علیه وسلم ورسره وایي. څومره کسان ناست دي دا یو یو کرتې درود وایي، لس رحمت نازل شي. تاسو سل نفر یې او لس ځل درود ووایي نو زر ځل درود شریف شو، لس زره رحمته پرې مجلس باندې وورېدل. امولات یې وایي بدعت وکړه. هلکه د رحمت باران کې مې خلک راغونډ کړي کېنولي مې دي، نو بدعت څنګه شو؟ جرم څنګه شو؟ دا چې لا پکې د دین مسلون څه شي، رسول الله مبارک د شان ذکر وشي، په خپل زړه کې د نبي علیه السلام مینه سیوا شي، د ښایسته عقیدې مسایل پکې سړی واوري. ډېر فواید د میلاد النبي دي. ابن جزري رحمه الله لیکي کوم علاقه چې میلاد النبي مناو شي، روان کال هغه ټیم پورې هغه کلی د آسماني آفات نه بچ شي، په د باندې آفات نه راځي، زلزلو نه بچ کېږي، طوفانونو نه بچ کېږي، قسم قسم عذابونو نه بچ کېږي. د دوی مشر ابن تیمیه په اقتضاء صراط المستقیم کې دا لیکي چې د میلاد النبي پروګرامونو والا نیتونه ډېر مزیدار دي. زه په خپل والا دا امید ساتم چې د میلاد والاو ته به اجر عظیم ورکوي، لوی اجر به ورکوي. ګورې دا د واقعانو مشر دی ابن تیمیه، هغه په اقتضاء صراط المستقیم شپږ دېرشمه صفحه کې الفاظ دي. نو د خپل مشر هم نه مني، زمونږ مشران خصوصوي. احنافنا مولا قاری رحمه الله لوی محدث دی، د مشکات شارح دی، مرقات 10 جلدو کې د حدیثو کتاب لیکي. هغه د میلاد النبي په ثبوت باندې لوی کتاب لیکلی دی، نوم د هغې دی المولد الروي فی میلاد النبي. المولد الروي فی میلاد النبي، هغې کې لوی پاڼې پټې لیکل کړي دي او د میلاد فواید بیان کړي. دا شان د شوافیعو جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لوی انسان دی، جلالین نیم ذکر کړی دی. دا زمونږ استاد په پاکستان وړه دوره کې جلالین درس کېږي،
دا جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تفسیر پنځلسو سپارو هغه کتاب لیکي حسن المقصد فی عمل المولد. د میلاد په پروګرامونو کې نیتونه ډېر ښکلي دي، مقصدونه ډېر ښکلي دي. دا د کتاب نوم دی او د میلاد النبي په ثبوت باندې لیکلي. علماو د دې په اثبات لوی لوی کتابونه لیکلي دي. د دیوبند علماو کې المهند علی المفند عقاید علماء دیوبند استفتاء شوې ده دا میلاد النبي څنګه عمل. هغې جواب ورکوي په میلاد النبي کې خو د نبي علیه السلام سیرت او غزوات او معجزې بیانېږي چې مفرد خلک څه ووایي ولو بالفرض که د میلاد النبي د جلسې په منبر د معجزې او د سیرت او د غزواتو په ځای باندې یو عالم د رسول الله مبارک خوښي یوه ورځ امتیازې بولې کړې وي او څوک په دې منبر د نبي علیه السلام د اوښې د بولو قصې کوي لکان من اعلى المندوبات. د دیوبند یویشت علماو چې تقریر کړی په دې کتاب نوم یې عقاید علماء دیوبند دی او خلیل احمد کارم پورې لیکلی دی. هغه لیکي لکان من اعلى المندوبات دې که د منبر د جلسې د میلاد مصطفی چې عالم د معجزو د سیرت او سنت په ځای باندې رسول الله مبارک د اوښې د امتیازو قصې کوي لکان من اعلى المندوبات دا هم د ډېرو لویو مستحبونه یو مستحب عمل دی. څه خلک را پیدا شوي او ځان ته دیوبندیان وایي او وایي میلاد النبي بدعت دی. پګوړي کې مفتي فرید صاحب د هغه چې کوم رسایل دي مقالات فریدیه هغې کې د میلاد النبي باقاعده ثبوت کړی دي. د ډاګۍ مولانا عبدالله جان صاحب البخیر لمنکري توسل بالمقابر د دیوبند جید عالم هغه د میلاد النبي اثبات کړی. اسرائیل شیخ صاحب په 400 باندې اوس هم تاسو تللی شئ ژوندی دی ورشئ تپوس چې وکړي میلاد النبي څنګه عمل دی. 700 طالبان لوی دورې کال کې فارغېږي هغه وایي دا مستحب عمل. ادریس شیخ صاحب په 400 باندې هغه نه تپوس وکړي به تاسو وایي میلاد النبي بهتره عمل ښکلی عمل. نو بیا تاسو د ارکو جاخیل مفتي ولې منئ چې فلاني مفتي صاحب ویلي او فلاني مفتي صاحب ویلي دا لوی لوی مفتیان ولې نه منئ. که تاسو کوړي کې د مفتي عبدالقادر پسې ځئ مثلا خو هلک سړی پرون راغی دلته مفتي شه پسې چې ځئ نو مفتي سیف الله صاحب پسې ولې نه ځئ پسې چې ځئ نو فرید صاحب پسې ولې نه ځئ چې هغه دا مدرسه مشهوره کړې چا وه دې پسې ولې نه ځئ. دې خو دا شان کار دی اوس یې اچار جوړ کړی. یو کتاب مفتي سیف الله صاحب ولیکه کشف الغطاء عن تبلیغ النساء پرده اوچتول د ښځو د تبلیغ نه. دوی کتاب لیکلی مفتي سیف الله صاحب دا کورونه شایع شوي دي موږ ته موجود دی هغې کې لیکلي چې ښځې نن سبا تبلیغ ته ځي دا حرام بد کار کوي دا جایز نه. په دې پسې بیا وروسته حافظ شوکت صاحب هلته بل مفتي دی مفتي نه دی خو مدرسه کې مدرس دی هغه لوی کتاب لیکلی کوري مهرې پرې والی دی چې ښځې تبلیغ ته وباسئ دا ښه کار. نو هلته نه خو اوس اچار جوړ دی یو فتور کوي یو بله فتور کوي. خو تاسو ته دا په کار دي چې د دې هلکانو فتوا عبدالقادر او بل پسې ځئ نو تاسو ته په کار دي چې فتوې د مفتي سیف الله صاحب پسې لاړ شئ مفتي فرید صاحب پسې لاړ شئ شیخ عبدالحق صاحب پسې لاړ شئ چې دا مدرسه پیدا کړې چا وه او مشهوره کړې چا وه. دا خو هلکان دي ورو ورو د دیوبند علما اول سره کمو وروسته که بیا څه حد ته ورسېده خبره. بعضې پکې داسې خلک پیدا شول چې نوم د دیوبند به استعمالوي نور به وهابي نور به فلسفري وي. دا شان ته سوچ کوي بعضې خبرو ته دا شان حقانیه مدرسه د دې اوایل علما اهل سنه والجماعه اوس رستو دا رستو نسل پکې یو ننوځي او خرابېږي هغې نه مفتیان مه جوړوئ د هغې تقلیدونه مه کوئ. الحمدلله مذهب مشته دی. که څوک حنفي وي ملا علي قاري رحمت الله علیه حنفي دی د میلاد په ثبوت کتاب لیکلی دی. که څوک شافعي وي جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه شافعي دی د میلاد په ثبوت کتاب لیکلی دی. که څوک اهل حدیث وي ابن تیمیه په اقتضاء صراط مستقیم کې میلاد ته بهترین عمل ویلي چې په دې باندې اجر ملاویږي اهل حدیث دی هغه پسې لاړ شي. که څوک دیوبند دین او مذهب وایي هغه د مدرسې نوم دی دین او مذهب نه دی هغوی ته موږ دا وایو چې دیوبند علماو کتاب عقاید علماء دیوبند دا لیکي چې د معجزو د بیان په ځای په منبر ته رسول الله مبارک د اوښې د متیازو قصې کول یو لوی مستحب عمل دی او عمل دې کې شبهات او شکونه مه کوئ. تاسو دا مشران لږ وخت مخکې خپله رایاد کړئ چې په دې کلي کې پروګرامونه او به میلادونه او بس یو نیم کس را پیدا شه
تاسو د 3 ورځو مولا ته مفتي صاحب وایي کنه مرض کې دا دی 3 ورځو تلل شي 3 ورځو ته بیر تراشي غال ته په جمعات کې یا رسول الله لیکل شي یا ټیکټ کله دا ناروا دي چا ویلي امیر صاحب ویلي نو امیر صاحب نو علم چرته وکړه دا علم دومره سپورت شي چې 3 ورځو کې یادېږي لکه سوچ کوي دا هر چا په وګوبانې وته کېږي ما تاسو به ختموي چې د مول شکل به ما جنت ته بوځي او د جانم په غاړه به دې وګورئ چې الټه به دې ورګزار کې ګورئ دا هغه زمانه نه ده چې تاسو په چا اعتمادونه کوئ که اعتماد کې نو په جرید عالم کوه که اعتماد کې نو په خپل عقیدې والا عالم کوه که اعتماد کې نو په پیرانو مبارکانو صاحبانو دربارونو باندې کوه هلته چې تاسو کوم عقیده ملاویږي کوم عمل ملاویږي هغه خپل کا هر کو جاکل پسې مزه معزز او دویمه دا خبره چې د ډاک پیر صاحبي شیخ ګل سے مبارک نور سبا قادریت شفا کی کار گئی سبا پچشتیہ کی کار گئی سبا پسورورتی کی کار گئی زمون صاحبانو سر الحمدللہ قلور والا سلیری و زمون آغاز و ابتداد نقشبندی شریفین دا سفر کنن نلری چی تاسو شکر دین اٹھلی جوڑی گئی دا دین اٹھلی من جوڑا وائی چې مثلا د ډاک پیر صاحب مرید وي او هغه وایي چې ټوله دنیا دې راشي او زما د پیر صاحب مریدان شي او یا زما د پیر صاحب مرید مسلمان دی او که بهري نو کافر دی نو دا خو ډېر غلط نظر دی ټوله دنیا خو د ډاک پیر صاحب مریدان نشي جوړې دی څوک به د هغې مریدان وي څوک به د شیخ ګل صاحب مریدان وي څوک به د صاحب مریدان وي د سلسلې صحیح خدمات دا د امت او د خلکو نه سپټ نه دي هر چا ته پته ده چې سلسلې نقشبندي صحیح پیر ارچي خراسانی رحمت الله تعالی علیه او د هغې خاندان پاکستان کې څومره خدمت وکړي څومره ګلان ابتدا کړل او څومره خلک په شریعت باندې برابر کړل اصلي د پیرۍ د مریدۍ لوی مقصد عقیدې اصلاح اولا د عمل اصلاح ثانیا چې هر چا نه مرید کېږي چې د مریدۍ نه بعد د خپلو نه سره پورې فرق راشي دا د هغه پیر صاحب کمال دی د پیر صاحب مثال او د هغه کمال چې کوم دی داسې دی لکه د میوهدارې بوټي ډډ میوهدارې بوټي ډډ هغه ډډې څوک نه پېژني چې د کې څه کمال دی خو دا کمال یې د میوې او د څانګو نه پته لګي څانګو کې میوه او ډکه وه نو دا ډک کمالي دی د پیر صاحب دربار ته ځه که د شریعت برابر خلک پکې زیات وکړه نو دا د پیر صاحب کمال دی پیرانو نور کار نه دی دقه کار دی چې تا په شریعت باندې برابر کړي سر نه تر خپل پورې تا په شریعت باندې برابر کړي او چې کله په ده کې د شریعت پابندي نه وه یا یې چرس یادول یا یې نور ناروا کارونه کول یا یې باجي او ټمان دا څه څیزونه ورکړي وو ځان پیر صاحب وي دغه پیر نه دی ګورې دا پیداګیر دی نه ځان ساته د ته لاس د شیطان لاس دی که د یو څه کېناست خپل درجې استعداد لس درجو ته راکوبې ګورې عقل درنه جوړوي عقل درنه اخلي ټول چې کله خپل هم په شریعت برابر و او د ده په مجلس کې د شریعت پابند خلک وو مریدان په شریعت پابند خلک وو نو دا کمال یې د پیر صاحب دی ځکه په مریدانو کې رنګ ښکاره شوی دی نو معززو زما دېمې خبرې نه جوړ تاسو ته دلته د پیرانو مریدان په خپلو کې ډلې مه جوړوئ چې زه د ډاک پیر صاحب مرید یم نو زما ګینې بېل تنظیم شو ستا به ګینې بېل تنظیمي یو اهل سنه والجماعه عقیده هم چې وه که د هر پیر مریدو خپلو کړونه یې بیا سره او د خپل د عقیدې خدمت ته د یو بل ملاتړ وکړي چې څنګه باندې ودرېږئ داسې مه کوئ چې دا د فلاني شیخ مرید دی نو ګینې دا بل تنظیم شه زه د فلاني شیخ مرید یم نو دا بل تنظیم شه تنظیمونه په دین کې نور نشته یو تنظیم دی چې د اهلسنه والجماعه تنظیم دی که په دې عقیده سره برابر وکړه د هر چا مریدو زمونږ ورور وي او که په دې عقیده برابر وکړه د سره مرید هم نه وي خو عقیده یې مزیدار وي بیا هم زمونږ ورور دی کوشش به کوو چې مرید یې په یو سلسله کې که مرید نشه نو جرم نه دی باقي دا درې سلسلې او نقشبندیه نور فرق نه لري حقه فرق دی مقصود د مریدۍ د څلورو والو طریقو دوه څیزونه دي تزکیه د نفس تزکیه د قلب چې زړه دې د مردارو مرضونو نه پاک شي ما سوی الله نه لرې شي نفس پاک شي دا درې سلسلو صاحبان چې دي قادریان چشتیان سروردیان دی اول شروع په نفس باندې کوي دی وی اول د مرید نفس جوړو منو زړه ته به رسو بیا راځم تزکیه د نفس شفاري کوي نقشبندي حضرات چې دي هغه اول شروع د قلب نه کوي وی چې دې قلب نه ماته الله وځي کنه او دا زړه په دې دانچه کې بادشاہ دی چې دا زړه مونږ قبضه کوو برابر کوم او د الٰه العالمین مینه مورخن نه کړه
او د دنیا مینا او غلطی مینې امکنه ویستې دا نفس خپله د په غلامۍ کې بیا راځي. نور فرق نه دی. قادریان چشتیان سروردیان هم همدا کوي چې د مرید قلب صفا کې نفس صفا کې خو اول په نفس شروع کوي او نقشبندي حضرات اول په قلب شروع کوي چې دا قلب صفا شي. اول په قلب کې ورته ګوتې ږدي وایي الله الله وایا، روح کې ورته الله الله وایا، سر دی خفي دی اخفا دی نفسي دی قالبي دی. بیا شپږم سبق کې نفسي کې ورته ګوتې کېږي نو شپږمه رتبه کې به د نفس تزکیه شروع شي. نو معززو مقاصد د دواړو یو دی او دا چې شرف عند الله د کومې طریقې دی هغه تاسو خپله کتلی شئ چې کومه سلسله کې د شریعت پابندي ډېر یو مقه سلسله بهتره ده او چې کومه سلسله کې سړی زړه شریعت برابرېږي یو مقه سلسله بهتره ده عند الله. باقي د زړه چې کوم ذکر دی دا داسې ذکر دی چې ریا نه وي، په دې څوک خبرېږي نه، په تاسو ذکر جایز عمل دی کېدای شي چې تا نه ریا ورکې وشي ستا عمل برباد شي او ستا د عدم نه زړه چې د الله الله په ذکر ګویا نه شي دا تش نه ګویا نه کېږي دې کې د یو شیخ ته ضرورت دی. چې کله دا ګوتې کېښودل شي ستا دا زړه به بیا داسې ټوپونه وایي. شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي لکل لطیفة حرکة نفسیه، هره لطیفه د نقشبندي د نبض غوندې حرکت چې لري نبض رګ داسې ټوپونه او حرکات پوهېږي خلک به در باندې نه پوهېږي او ستا زړه به ټوپونه وایي الله الله ذکر به کوي. داسې ټیم به در باندې راشي چې ستا دا رګ رګ به د الله الله نارې به وهي، ستا دا ویښته ویښته به د الله الله نارې وهي. څومره ستا اخلاص د شیخ سره، څومره د محبت ستا شیخ سره، څومره د عقیده په خپل شیخ باندې هغې موافق به تا ته فیض او رحمت او نور او اجر میلاویږي. خبرې مې عرض کړې کچوړ او خلاصه ده چې دغه محفل کوم جوړ دی دا د رحمت عالم سید العرب والعجم د عظیم نعمت شکرانه ادا شوې ده. موږ په دې خوشحال یو چې اله العالمین موږ رحمت عالم امتیان پیدا کړي. خوشحال یې په ټول که نه الحمدلله موږ خوشحال یو. موږ خپل خالق رب کریم ته ښایو، موږ دنیاوالو ته دا ښایو په دې اجتماع او جلسې سره موږ د رحمت عالم امتیانو د عظیم انعام کړی ډېر زیات خوشحال یو ورپسې. وما علی الا البلاغ، آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.